محترم حدیث قدسی دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې الله جل شانه فرمائی اے د آدم زویا کچیرته ته دومره ګناهونه وکي چې ستاسو د ګناهونو په وجه د ځمکې او د اسمان دا ټول یې سړک شي او بیا ما تراشه په اخلاص سره توبه وباسي نو زبستا مخکې ټول ګناهونه معاف کما او زمانه بیا څوک دا تاسو هم نه کوي چې تا د پلان کې بنده ګناهونه ولې معاف کړی دي عزتمن درو دم رحیم کریم ذات دی په یو توبه باندې د انسان ټول ګناهونه چې کوم دی هغه ختمي او ټول وته چې کوم دی هغه معاف کوي الله جل شانه فرمایي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله اے پیغمبر زما بندگانو ته وایا کچې تاسو اسراف کړی وي یا ګناهونه هم کړی وي دغه شان نافرمانیان هم کړی وي تاسو منه امید کیږي زما د رحمتنا او زما رحمت ډیر وسیع دی ډیر فراخ دی ان الله يغفر الذنوب جميعا زبدر ټول ګناهونه معاف کوم او به فرمای وهو الغفور الرحیم ز ډیر بخون کې مهربان ذات ما علما فرمای چې د بنی اسرائیل بعض داسې کسانو چې هغه د الله جل شانه نافرمانیان کړي او د ډیر وخت چې کوم دی هغه په شراب او زناکارانو کې او دغه شان قسمه قسم ګناهونه به کول یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راغلل اور تویل اې د الله رسوله کچیرته من الله جل شانه ته توبه وباسو آیا الله جل شانه زمون توبه قبول کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې ولنو نو الله جل شانه دا آیات را نازل کو قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله چې پیغمبر زما دي بندګانو ته وایا کچیرته تاسو اسراف کړئ په خپل ځان باندې نو زما د رحمت ته منا امید کیږي ځکه زما رحمت ډیر وسیع او ډیر فراخ دی زبر د ټول ګناهونه معاف کم او دا ګناهونه ورته په نیکو بدل کما